چې د یو نوي عمارت د تاداو ایښودلو په وخت به یو ژوندی انسان د بنیاد تر تیږه لاندې کړ او د عمارت دیوالونه به یې ورباندې پورته کړل. عقیده به یې دا وه چې دا ډول به د بنیاد ټینګ او عمارت به پایداره آباد سي. فریزر ګولډنبو 18 باب د ړندو ګزار. دا همه وړه کارونه د نصیب دي چې ته ناست یې د سرو زرو پر تخت باندې، خو زما پښې او لاسونه دې تړلي او پر غاړه باندې پروت یم د دې کندې. لږ ساعت پس به ژوندی دلته کې ښخ سم، له جهانه به مې پټې سي دوې سترګې، ته به پاته یې د دغه تخت د پاسه چې څه وخت وړاندې په دې و خالي سوی چې څښتنې و ټول عمر بې اولاده. کومه ورځ چې له فاني دنیا روان سو نو تر شا یې څه ولي او وارث نه و، تخت یې پاته سو خالي او وارث نه و. بې وارثه چې پاچا تر دنیا تیر سو او ولس ته دا خبره سو ورپاته چې په خپله ځان ته وټاکي خپل مشر، نو یې خلک په دې نیت سره راغونډ سول چې پر دغه چاره باندې غور وکړي. خو دا چاره څه اسانه چاره نه وه. تر ډیر غور وروسته هم د دې وګړو جوړه رانغله پر دغه سر باندې چې په ویاړ سره دوی تاج وای باندې ایښی. په دا هسې یوه حال کې نو بیا خلکو د خپل دود او د رواج له مخه وکړه خپلو ټولو نجومیانو ته بلنه چې هغوی دې د خپل علم په رڼا کې بیان وکړي چې تمام ولس یې واوري د په څه کې نیکمرغي د دغې خاورې. چې خبره نجومیانو ته سو وړاندې هغو ولګول خپل حسابونه. تر حساب وروسته یې وویل ولس ته چې د شپې په وروستۍ برخه کې به نیسئ نن د ښار دروازې لاندې تر څارنې سهارګاه چې کوم سړی تر ټولو وړاندې د دې ښار په دروازه سې را دننه هغه راولئ او تاج پر سر ور کښېږدئ، په درنه توګه یې وخېژوئ تخته، واک ور وسپارئ د خپلې پاکې خاورې، پاچهي په اخلاص کړئ ټول قبوله، په امان بسئ له غم او له نوله. چې وینا د نجومیانو یې تر غوږ سوه نو بیا خلک هغه شپه سترګې په لار و. دروازې د ښار وې لاندې تر څارنې د سهار سپېدې چې کله په چاودو سوې ته په حیث د لاروي لومړنی کس وې چې د ښار په دروازه سوې را دننه پر وږو باندې د بار د ستومانۍ و تر پښو لاندې دې راوړې وې تڼاکې. دا تڼاکې ای ستومانه لارویه قسمت په ملغلرو در بدلي د سهار د پلوشو سره نن یو ځای ستا په ژوند کې هم رڼا سوه را څرګنده د خوارۍ تاریکه شپه دې سوه تمامه بې لښکره بې یرغله درته ایل سو یو سرتیری شان ولس او په اخلاص تاج و تخت د وطن وسپارل و تاته که یې سره و که یې سپین که یې لښکري د همه وړه اختیار یې تاته درکړ د خپل ټول کاروان مهار یې تاته درکړ. چې مهار د خپل کاروان یې په لاس درکړ ته په دې نه پوهېدې تر ډېره وخته چې دا هر څه دي یو خوب او که رښتیا دي په ورو ورو چې دي یقین ورباندې راغی نو بیا تا هم شاهانه لاره کړه غوره تر هر څه وړاندې دې وکړ دغه امر چې یو داسې محل جوړ سي ستا دپاره چې یې ساری چرته نه وي په جهان کې ستا دې پاچهي امر په رڼا کې ستا ولس د دې درنې چارې په اړه یو ځل بیا له نجومیانو تپوس وکړ. نجومیانو هم په کار کړې ګوتې پورې ټولو ولګول خپل حسابونه. د حساب د لګولو تر کار وروسته هغوی وویل چې دا محل که تاسې درول غواړئ په ټینګو بنیادونو نو سبا د سهارګاه په وخت چې ښار ته کوم سړی سوار لوار را دننه هغه راولي دې ځای ته لاس تړلی په بنیاد کې د دې سترې ودانۍ یې ژوندی ښخ کړئ په مثال د یوې خښتې بدمرغي به بیا له دغه ځایه تښتي. سهارګاه چې کوم سړی تر ټولو وړاندې را دننه سو دې ښار ته هغه زه وم چې مې ناست پر انتظار و ستا عسکر او په لیدو مې سول خوشحاله سم د لاسه یې را وتړل لاسونه راته ویې کړه خبره سر تر پایه بیا راویستم دې ځای لره په زوره په دې ځای کې بنیادونه د محل ستا کیندل سوي دي زما تر راتګ وړاندې په دې کندو کې به زه ژوندی ښخېږم او دیوال د دغې سترې ودانۍ به پاس زما پر وجود باندې پورته کیږي چې دا ستره ودانۍ سې کله جوړه نو راځي چې سیلانیان له هره لوره په دې نیت چې ننداره د دې ځای وکړي د هغو پر ژبه باندې به ستا نوم وي ټول به دغه ودانۍ ستا محل بولي. دا وینا به څوک په هیره هم ونه کړي چې یو کس دی دلته ښخ دی مزار دی د خوړلی د ړندو د لاس ګزار دی.